معافي غواړم معافي میډم زمانه بیا غلطي وشوه زه خیر په دې غلطۍ کې به ته غوږونه ونیسم میډم وطنا 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 په دعاګانو باندې کیږي پښتانه دی لکه ستوري د اسمان شي قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره نن ستاسو پیژندګلوي له یو داسې فنکار سره کوم چې دې فنکار په مختلفو ډرامو کې کار کړی دی نو زه په خپل پروګرام کې ریاض ډالر ته ښه راغلاست وایم ریاض ډالر صاحب السلام علیکم ستړي مشه وعلیکم السلام عظیم بھائی ډیره مننه ډیره شکریا او د وطن ټي وي ډیر شکرګزار یم ریاض ډالر صاحب اول تر ګردو ماته دا وایي چې ستا نوم ډالر ولې دی عظیم بھائی بالکل دا به ته زه ووایم داسې یو ډېر غټ د دې نوم په شاته یو ډېر غټ دغه دی راز دی چې زمونږ یو ملګری و زما سره جمشید نوم یې دی زما د اول نه واله لسم ورې ما سره میټرک یو ځای کړی دی موږ یو ځای کې ناست یو بھائی راغی هغه نوم عظیم ډالر نو دا 2005-4 خبره ده دا نوم په هغه ډېر مې ښه ولګېدو نو هغه د هغې ورځ نه پس دا نوم په ما باندې کېښود نو بیا ما فیسبوک آی ډي راکړله پای کې زما نوم شو ریاض ډالر نو هغې نه پس دا ډالر نوم په ما باندې پوخ شو ریاض ډالر صاحب دا ماته ووایه چې ډېر کتونکي په وټساپ باندې له ما دا پوښتنه کوي چې ریاض ډالر صاحب شوبیز دنیا ته څنګه راغی شوبیز دنیا ته خو زه داسې رالم چې زمونږ ډېر ښه ملګري دي سعید بھائی دی عزت نواب دی چې په دې ډرامه فیلډ کې کم وخت کې سټډي دور و ای وخت نه موږ لګیا یو خو ما چونکې د کیمرې شاته کار کوو یا ډرامې پروډوسر یا ډرامې لکه یو هیلپ موږ کوو یو بل سره پوه شوې نو سټډي د دور نه زه لګیا یم خو لکه زما د ډرامو ته راتګ او راتله دا یو زموږ د سواد ښه ډایرکټر دی ګلدار صاحب چې هغه راغلی و په دې تېر شوي کال کې او هغه یو ډرامې ټیلی فلم یې راغو نو زما سره ملاقات وشو نو ما ته ویل چې یاره ته داسې ټیلنټډ کس یې او تا سره خو ډېر ټیلنټ دی په کار دی چې یار زما دا خواهش دی ته زما سره کار وکړې زما په ډایرکشن کې نو دا سلسله بیا داسې روانه شوه او هغه سره ما کار وکړو هغه یو ډرامه وه ډم او ښځه په دې کې ما سره یوسف پټان و علمگیر باچا و زه پکې وم کامران خان پکې و یو د فیمیل آرټسټ ده دوه هغه پکې وي مسکان او یو پکې بله آرټسټ زما نوم یې یادېږي نو داسې دا سلسله شروع شوه هغه سره ما کار شروع کړو تر اوسه پورې به د په څومره ډرامو کې کار کړی دا تقریبا 2006 نه زه لګیا یم چې په مال اول به ما شوګانې کړلې اول زما فیلډ چې کوم نو موږ به شوګانې کولې شوګانې داسې چې یو ټي خیبر چې کوم دا پاپ میوزیک و نو ما تقریبا 3 شوګانې کړلې لاول یو کینسر مریض و ما هغه شو وکړله فضلآباد بینیفټ شو د هغې نه پس ما یو شو وکړه سندریز ماښام بیا مې بله شو وکړه رنګین ماښام او لکه داسې د موږ مختلف د شوګانې زما دا 3 شوګانې ما کړي دي د هغې نه پس بیا زموږ داسې ملګري وو چې ډراما آرټسټان وو د هغو سره بیا د ډرامې فیلډ ته زه رالم داسې ډالر صاحب دا پوښتنه ما له تا وکړه چې تر اوسه پورې ده په څومره ډرامو کې کار کړی دی تا جواب نه کړه څومره ډرامې به د کړي وي ایز اے ایکټر موږ خو په دې خیبر باندې هم کار کړلی حسین بیدار و زبیر حسین بیدار د هغه په ډایرکشن کې موږ کار کړلی زموږ سره ډېر ښه آرټسټان وو چیلې به تاوان او داسې یو څو سیریل ډرامې وي د اختر لپاره یو ټي خیبر باندې موږ کار کړلی او اوس خو تقریبا ټیلی فلمونو ته زه په دې ټایم کې رالم چې تقریبا 2023 دی او په دې کې زما تقریبا 3 ډرامې رالې چې نوم یې د ډم او ښځه او سوګن نوې دیدن دا زما ډېرې ښه ډرامې دي اورې یو سړی دومره شراب وڅکي لکه په لاره د لیونو پروت وي نو هغه نه به سړی څه ګیله وکړي لالا دی نن بېهوشه پروت و نو تا راوستو چې په دغو 3 ډرامو کې ستا ترګردو د خوښې ډرامه کومه یوه ده نو تقریبا عظیم بھائی ټولې ښه ډرامې دي ډمه ښځه ښه ډرامه وه چې درېیم وه اوس زموږ دا ډرامې چې کومې دي دا هم ښه روانې دي نو دا نوې دیدن چې کوم دی دا ډېر ښه سټوري ده کورس سټوري ده او زما ډېره خوښه ده او دا سوګن فلم چې کوم دی دا ایکشن دی دا هم ښه دی په خپل ځای باندې ایکشن دی دا ګیروله کاني ده دا هم ښه ده
نو خو زما خوښه چې کم ده نه دا نوې دیدن ده. بدر منیر تا ته ولې وایي؟ اصل کې زما چې خپله کوم آی ډي ده نو هغه د ریاض ډالر په نوم ده. نو په دې ټیک ټاک کې ما یو ورځ سوچ وکړو چې یاره یو ټرینډ راوسته غواړي، یو نوې تخلیق غوندې کول. نوې تخلیق خو د به نه وایو، ما چې یو نوې غوندې کار وشي چې یاره یو ټرینډ زه راونیسم. نو ما ته بیا ملګرو سره میل لکه مشوره وکړه. نو ما د ډېر ښه ملګرو چې یار ته د بدر صاحب ټرینډ دی ټیک ټاک ته راوله. نو ما په هغې باندې بیا ډېر کوشش وکړو او ډېر حد تک بیا د بدر صاحب چې کوم فلمونه هغه ما کتل شروع کړو. بیا د هغه څنګه زندګي و د هغه څنګه دلته فلټر راتلو څنګه حساب باندې بیا د بدر صاحب چې کومه ټیمپو وګوره. بدر صاحب خو د پښتو فلمونو بانی دی که نه، لکه مشر پلار دی چې پلار یې حیثیت لري. نو هغه بیا د هغه چې کومه ټیمپو هغه راټینګول بیا په هغه حساب باندې چلېده. نو ډېر ګران کار و، خو لیکن ما صحت تک کلی دی او تقریبا زما چې کم کتونکي ټیک ټاک فالوور دي نو کم کتونکي دی هغه ډېر خوښ کلی یم. نو زه د هغو ډېر شکرګزار یم او بس یو حد تک کوشش مې کړله چې ما دا بدر صاحب چې کم دی زمونږ دا نوي کل کې دا خلک وپېژني چې یار بدر صاحب یو نوم او یو پښتو فلمونو بانی و. نو په دې وجه زما ټیک ټاک آی ډي دا ریاض بدر ما ته په دې وجه ویلې کېږي. نو دا د بدر صاحب ډي پی ما لګول لکه د څونه زه به بدر آی ډي کې کار کوم دا د بدر صاحب ته دغه باندې کوم چې زما یو زړه دغه دی چې یاره بدر صاحب تا نوي کل چې کوم خلک دی دا وپېژني چې یاره دا څوک و سو د کوم ځای و او سو یو لیجنډ دی که نه. په دې وجه ما زما ټیک ټاک آی ډي د ریاض بدر او زما چې کوم خپل آی ډي د ریاض ډالر. اول وار چې د کیمرې مخې ته راغې څه د محسوسول؟ دا کیمره فیس کول خو عظیم به ډېر ګران کار دی، خو زمونږ عظیم خلک زمونږ اردو کې زمونږ ورور مثال کې وایي گاتے گاتے کویا بن جاتے که نه. نو بس کار خو به زده کوو که نه چې سړی شوق ساتي او لکه ځان په سکرین راتله غواړي نو هغې لپاره خو به د سکرین معیار ته ځان رارسوي که نه. نو سکرین خو اوس یو پرده ده په هغې باندې لکه راتله او ډېر ګران خو نه د وخت سره سړی بیا څه زده کوي. په ټولنه کې خلک په کم نظر تا ته ګوري؟ نو ټولنه لکه معاشري خبره ته کې عظیم بھائی نو زموږ پښتانه خو اول نه د دې کار سخت غوندې خلک یې که نه خلاف یې چې زما کور والا هم لکه ما ته چې یاره دا څه کوي لکه دا مسلې مسایل هر یو آرټیسټ دې فیلډ راتلو لکه دا سړی فیس کوي او بیا به ته معاشرې لکه داسې مثبت کرکټر کې چې ستا معاشره ومني چې یار واقعي دا کرکټر دی یا دا کرکټر د پلی کلی دی چې په تا باندې ښه ووایي داسې یو کار لکه صحیح کار کولی صحیح بنیادي دغه کہانی په هغې باندې سړی کار وکړي. نو معاشره خو هر سړی خپله خپله مرضي ده، هر سړی خپله خپله رایه ده، څوک به څه وایي څوک به څه وایي خو لیکن ته به خپل کار جدوجہد جاري ساتې. نو بهرحال دا سړي خپلې خولې دي خو لکه د مونږ په پښتو په معاشره کې دا کار ته بد ویلې کېږي لکه بدې ګڼي خو خیر د چا خبرې خو مونږ ځان ته نه کوو خو خپل انسان خپل محنت کوي په محنت باندې مخکې ځي. بنیادي طور د کومې علاقې؟ عظیم بھائی زه د سوات د دشخیل یم او زما پیدایش په کراچۍ کې دی او کراچۍ کې ژوند کوم. زما دلته کې خپل رنټ کار بزنس دی د ګاډي اخلم خرڅوم او په کرایه ورکوم. تعلیم دې شته؟ او جی بالکل زما تعلیم شي انټر مې کړلی کامرس. مینوالو ته په آخر کې څه پیغام ورکول غواړي؟ نو زما دا پیغام دی زیات خپل پښتنو ته چې یاره تاسو به خپل بچو ماشومانو ښځو باندې تعلیم وکړي. ډېره مننه. دا و ریاض ډالر چې موږ له تا سره د تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرام پورې له تاسو غواړو اجازه د خدای په امان.